وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو محترم رو پوښتنه کړې ده، وای خواجه سرات به غسل څوک ورکوي او کوم څه طریقه به وي. محترمه نرخزه یو خنثی نرخزه چې ورته وایي یو خنثی مشکل وي. که چېرته داسې و چې ږیره راغله او د سړو علامات پکې و، سینې راونه وتې ږیره راغله، نو دا دې ته به سړي غسل ورکوي. او که چېرته سینې راووتلې ږیره یې راونه ختله او تشمیتیزم د زنانو په طریقه باندې وي، نو دې ته بیا زنانه غسل ورکوي. دا خنثی شو، یا نیم سړی دی نیم ښځه ده. یو خنثی مشکل دی. خنثی مشکل داسې چې هغه هم د زنانه شرمګاه ولري هم د نارینه ولري، او داسې علامه یې نه وي، مثلا ږیره یې وي او سینې یې وي، نو دا بیا خنثی مشکل شو، نو دې ته خنثی مشکل وایي. نو هغه مخکې صورت خو مې ته بیان کړ چې که چېرته د سړو علامه پکې سړي به غسل ورکوي، که د ښځو علامې پکې زیاتې ښځې به غسل ورکوي. او خنثی مشکل دا به تیمم وهي، تیمم دې ورته ووهي، سړي دې ورته ووهي تیمم، او که زنانه ورته ووهي هم څه مشکل پکې نشته دی. داسونو ته به دستکشې او غیرت شی واچي، تیمم به ورته ووهي.